او د نوم عزت یې کړی دی، د نوم عزت. دو نومونه تاسو ته ما مخکې ویلي محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. دا بدر په مقام کې خلکو ته کنځل کوي، دشمن ته کنځل کوي، نو دی به د پیغمبر علیه السلام دا نوم ډېر ښکلی دی. محمد معنا د صفت خاوند ستایلی شوی چې څوک یې صفتونه کوي. احمد څه ته وایي؟ صفت خوان، چې څوک د چا د الله صفت کوونکی دی، نو نوم خو ډېر ښایسته دی. نو دی به د پیغمبر علیه السلام نوم نه اخېسته، د هغې بالمقابل به بل نوم اخېسته. مزمما عصینا و امره ابینا. د محمد مقابل نوم مزمم دی. محمد معنا ستایلی شوی چې څوک یې صفت کوي، مزمم دا معنا چې څوک یې بد وایي. نو هغې به یې مزمما عصینا، زموږ د مزمم نافرماني کوو. و دینه ابینا، او د هغه د دین نه مونږ انکار کوو. دا چغې به یې والې، د حضور پاک نوم به یې نه اخېست، د هغې خلاف به خراب نوم اخېسته. نو نبی علیہ السلام ته چې وی الله رسوله هغې خو مزمم نوم اخلي او کنځل ورته کوي. نو مزمم خو زه نیم څوک به یې کوي دی ورته کوي، زه خو محمد یم. او یو موقع کې وفرمایل وی د دې ظالمانو بدبختیانو د خولې او د کنځلو نه الله زما د نوم حفاظت کوي، زما نوم هم ته خدای پاک ساتي. نو دا د حضور پاک شان. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها چې مور بیبي ده افرمایي وی چې د ما په ګېډه نبی علیه السلام نو خامخا بنده د بچي د حمل دروندوالی محسوسوي. وی ما په ټول عمر کې د نبی علیه السلام د ګېډې دروندوالی نه دی محسوس کړی. ما به وی چې د ما په خېټه اړو څوک شته دی، او مات چې کم نبی علیه السلام نه ما په خېټه شو، نو چې ما کم برکات ولیدل او په مکه مکرمه کې کم برکات رالل، داسې برکات مخکې چې د نور راغلی. او چې کم وخت کې حضور پاک دنیا ته تشریف وړو پیدا کېده، بی بی آمنه فرمایي چې کم وخت کې پیدا کېده، نو د اسمان ستوري راښکته شو. ما د اسمان ستوري ولیدل چې راښکته شو. وی زه ویرېدم چې دا ستوري په ما را پرېونځي، ستوري راښکته شو. علما وی د دې څه مقصد؟ دې کې اشارت دې ته دی چې د پیغمبر علیه السلام رتبه او مرتبه به ستورو نه موچتی، او پیغمبر علیه السلام له به خدای پاک د معراج د سفر د ستورو نمبره مرتبه ورکوي. بی بی آمنه فرمایي وی چې کم وخت کې دې پیدا کېده، نو د ما نه یو رڼا ووتله، رڼا د اسمان نیمې نه موچته شوله، او زما کورم روښانه شو، او مشرق نه مغربه پورې علاقه روښانه شوه. علما لیکي وی دې نه دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام د دین رڼا به د مشرق نه مغربه پورې خورېږي. تاسو ولیدله نن د اسلام رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلې ده. د حضور پاک زمانې نه واخله اوسه پورې د دنیا ګوټ ګوټ ته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام د دین او د اسلام او د شریعت رڼاګانې خورې کړې. او بیا فرمایي چې کوم وخت حضور پاک مبارک پیدا کېده، وی انسان خو خامخا ډاکټران وایي چې په د ماشوم د پیدایش د مور د درد نه خطرناک درد بل نشته دی، دا خطرناک درد دی. وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د پیدایش اس قسمه درد او تکلیف محسوس کړی نه دی. ته څومره عجیبه خبره ده، اس تکلیف ما د نبی علیه السلام د پیدایش محسوس کړی نه دی. او بیا د هغې نه پس چې کوم وخت حضور پاک دنیا ته تشریف راوړو، نو په مکه مکرمه کې د دوی یو لوی بوتو، لوی صنم، لوی بوتو چې هغې به کال کې یو ځل د هغه احتراما اختر مناوه، د هغه به یې دونه تعظیم کو چې هغه ورځ باندې به ټول مکه کې به جشن او اختر به وي. هغه بوت د شپې الاوړې پرېوته، خلک حیران شو چې دا خو کلک بوت دی په ځمکه سخت ولاړ دی، دا څنګه الاوړې پرېوته؟ حیران شو خلک. کاهنانو نجومیانو خبرونه ورکړل چې نن شپه هر څه چې دی خو یو ناشنا غوندې برکته چې هغه به د دې بوتانو د دین خلاف شی وي، هغه دنیا ته راغلی دی. او بعضې کاهنانو نجومیانو دا خبرونه ورکړل چې نبي آخر الزمان مخکې خبرونه ملو شوي وو چې د دنیا ته راتلو والا دی، چې هغه په دې شپه دنیا ته تشریف راوړلی دی. غټ بوت دې کې د دې خبرې اشارت دی چې د نبی علیه السلام راتلو سره او د هغه د دین خورېدو سره بت پرستي او د بوتانو عبادت به ختم شي. او حضرت انس نقل کوي، دی خو د مدینې منور، حضرت ابن عباس نقل کوي د نبی علیه السلام د تره زوی دی،
هغه وخت خدای لا پیدام نو وروستو د دا خبره اورېدلې د خپلو مشرانو نه وی په عین دغه وخت چې کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو وی بیت الله کې داسې رڼا شوه چې په مخلوق د خدای داسې رڼا چې په مخ د ځمکه نه ولیدلې. دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې دا بیت الله نه به بت پرستي ختمیږي او د اسلام او د الله د توحید رڼاګانې به ردې نه خورېږي. حضور پاک چې کله پیدا شو نو تاسو ته ما مخکې ویلو چې والد محترم خو پیدایش نه مخکې وفات شوی او مدینه منوره کې دفن شوی مخکې وفات شوی نو نیکه و عبدالمطلب هغه وله په اومه ورځ باندې عقیقه وکړه. دا مونږ چې څنګه عقیقه کوو او د مکې خلک یې راغونډ کړله او یو لویه ډوډۍ وله وکړله او هغه په دې باندې پوه و ځکه هغه یو خوب لیدلی وی ما یو خوب ولیده چې زه ملاستی ما او زما د شان یو اونه پیدا شوه داسې اونه اوچتېده او هغې اونې میوې ونیولې نو وی اخو زما د شا د پاسه ولاړه وه نو ما لاس ور واچو چې دله دې نه یو میوه راوشوکم خو زما لاس ورونه رسېد. نو چې د هغه زمانې نجومیانو ته او کاهنانو ته یې د دې خوب الو وی چې دغسې خوب نه ولید وی ستا د شا د به خدای یو عظیم شخصیت پیدا کوي. هغه عظیم شخصیت به څوک ابا نبی آخر الزمانې د آخر زمانې پیغمبر به خو ته به د هغه میوې ته نه رسې د هغه د میوې شو کولو ته به ته نه رسې هغې نه مخکې به ته مرې نو هغه ته خو پته وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې په اومه ورځ باندې عقیقه وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او ټولو باندې ډوډۍ خوړله او ویې زما دا نوسی چې پیدا شوی دی دله یو شان شته د یو مبارک انسان دی. عام قانون به ده چې د باندې ښځې به راتللې او ماشومان به یې بوتلل د پالنې دپاره او د عربو هم دا رواج و چې هغوی به خپل ماشومان د ښه تربیت دپاره باندې ته لېږل. د باندې آب و هوا هم ښه شتی دا د هر قوم خپل رواج د باندې د خلکو جب هم صفی شهر ته خاریې ته خو هر قسمه خلک راځي هر قسمه جب والا راځي نو د شهري خلکو جبه خامخا ګډئ. اوس هم که تاسو وګورئ نو د ښار د خلکو هغسې پښتو نه ده کومه پښتو چې د بانډو یا د غرونو د علاقې وي هغه صفا هغه سوچه پښتو وي ځکه خو اردو والا مو سره خبرې کوي څه ټکي پکې د هغوی نه زده کړي انګریزی والا خبرې کوي څه ټکي پکې د انګریزی را دننه کړي فارسی والا ورسره خبرې کړي تاجران راځي نو څه ټکي پکې د هغوی را دننه شوي او بانډو ته خو د بار خلک نه راځي د هغوی صفا ژبه نو آب و هوا ښه وي او دویم عربي ښه نو دا قانونو نو چې هغوی به خپل ماشومان د تربیت لپاره بهر ورکول. نو دا بنو سعد ښځې راغلې وې طایف سره خوا کې بنو سعد یو علاقه ده او مکه چونکې هغه زمانه کې لوی ښار یو ښار طایف او یو ښار مکه وه. لولا نزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم دا دوه لوی کلي نو مکې ته رالل چې که چا ماشومان د چا پیدا شوي او موږ لی راکړي نو موږ به یې تربیت وکړو پیسې به راکړي د هغې تربیت به هغه رضاعي مور له پیسې ورکول. نو په مکه کې دغې وخت کې ماشومان پیدا شوي د چا عمر 10 ورځې د چا 2 ورځې د چا 20 ورځې د چا 15 ورځې پیدا شوي. بیبي حلیمه وایي وی زه چې راتلم وی زمونږ په بنو سعد علاقه کې قحط و او وی زه چې په کوم څاروي باندې سوروم یو قچره وه څاروی نو هغه دومره ټپ و چې په لاره د تلو نو نور مرګري به زما نه مخکې و زه به وروستم وی ټوله قافله ما ته غوسه وه چې حلیمې تا پرېښودی هم نشو په لاره او داسې ټپ څاروی دی چې زمونږ څاروو سره مزل هم نشي کولی وی ټوله قافله زما د لاسه په کړو کې وه او وی زم پریشان او زه دومره تنګ وم دومره ټپ وم چې زما په سینه کې پیم نو زما خپل بچی و ماشوم وی هغه به ټوله شپه جړل ځکه پی به هغه ته نه میلاوېدل سینه کې به مې پی وچو که زه یو ماشوم واملمه زه به دا ماشوم څنګه ساتمه خو خیر د علاقې د خلکو رواج و وګرځېدل دا خلک په ماشومانو چې ما سره کومې ښځې راغلې وې په قافله کې هرې ښځې ته یو بچی میلو شو ماشوم میلو شو ما ته ماشوم میلو نه شو او په پیغمبر علیه السلام ټولو چکرې ولګولې خو چا قبول نه کړ ولې قبول نه کړ وی دا یتیم دی پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي او چې پلار یې وي نو په بچو یې رحم وي دا خو یتیم دی کېدی شي مور یې بل خاوند وکړي د خلکو خو دا خیال نو موږ له به پلندر څه راکړي د څوک به څه راکړي نو ما ته بل ماشوم میلو نه شو نو مجبوره شوم
ما هم پې چکر ولګاو، مجبوره شوم نو ورغلم. نو ما وی چې زه بس تشه اوس تشم تېدا ماشوم به والم. وی ما ته څه پته وه؟ الله، ما خو یتیم ټولو قافلې ښځو وانغېست چې دا یتیم دی. ما ته څه پته وه چې یتیم لویه ملغلره ده، درد ملغلره ده، چې ماشوم مې سنګ نبي علیه السلام په غېږ کې واغېشته او ما سینې ته واچو. د هغې عجیبه الفاظ د بیهقي دا روایت نقل کړی دی، بیهقي، امام بیهقي او ابن عساکر هم په خپل تاریخ کې دا واقع نقل کړی ده. عجیبه واقعات دي. وی پیغمبر علیه السلام چې تر څو ما سینې ته اچولی دی، نو په خپل زندګۍ کې د صرف او صرف ښې سینه اغېستې ده، ګسې سینې ته د خوله نه ده وروړی. ښې طرف بختوري که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره د رحمت د لیکلو د نیکۍ د لیکلو فرشتې ښي طرف ته وي. جومات ته ننوځې ښی خوا به مخکې کې، اودس چې کې نو ښې لاس به استعمالې، ډوډۍ چې خورې نو ښې لاس به استعمالې. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في الامور كلها. د پیغمبر علیه السلام په هر کار کې ښې طرف خوښو، ښې والې به یې خوښو. نو یې ټول عمر زما ښې سینې ته د خوله اچولې ده چې ما به ګسې ته م اچو، ده به ګسه سینه نه اغېشته، ګسه سینه به زما د هغه بل زوی وه. یو دونه بختور و چې ښې طرف بختور نو ښي طرف ته به دې سملاستېده، ښې سینې ته ګسې ته نه. او بل دومره په ماشوموالي کې انصافدار و چې د بل رور سینه د هغه عیسه سینه ده نه روله، چې ما سینې ته سینګ دی واچو، سینه کې به د ما یو ګوټ پې وي یا نه وي، سینه مې خدای د پیو ډکه کړه. د ده کاره مو شو. بل بچې مې ټوله شپه جړلي و د لوګې د لاسه، سینه کې پې نو. بل بچې مې سیر شو، ام موړ شو. په څاروي چې کله موږ سواره شو نو زموږ څاروي به د نورو څارونه مخکې روانو. وی ما ته ملګري وی چې حلیمې دا هغه دی چې هغې طرف نه پرې راغلی که بدل دی که چا سره؟ مې نه دا همغه څاروی دی. وی دا خو ناشنا څاروی دی. وی ما وی چې ما له خدای ماشوم داسې بچی راکړه چې معلومیږي دا چې ډېر برکتي بچی دی. او چې علاقې ته ورسېدو نو زموږ په علاقه کې قحط و قحط. نو وی زموږ علاقې نه خدای بارانونه شروع کړل، قحط ختم شو. وی ما چې دا زما د بچي برکت دی. بنو سعد ته مې ورسو خپل علاقې ته. زه پر اوس کال بنو سعد ته لاړم، روژه کې زه لاړم چې فلین کوچ والا سر جعراني ته تلو، نو هغه سره مې بیا تپوس وکړ مې د کوم ځای وي؟ زه د طایف یم. لکه موږ به بنو سعد ته به نه دی؟ به به نه، موږ سره خو ویزه نشته، د عمرې خلک خو نه پرېږدي. وی به زه مسؤول یم، زه تاسو رسولی شم. لمبا چوړه قصه ده، خو بنو سعد ته ورسېدو. دا د طایف نه تقریبا 30-35 یا 40 کیلومیټر بیا بېله لار ده او روژه م وه، تاسې تقریبا 11 بجې وي. ډېر لرې طایف نه 30-35 کیلومیټر کې به تاله د لوی روډ نه یو ټرن راځي، نو بیا به تاویږي 10-12 کیلومیټره غرونو کې یو لاره ده، په هغې به ځې. هلته چې ورسېدو یو بازار و، یو چوک و پکې، په هغه دی تقریبا هغه لار ختمه شوې وه. هلته م تپوس وکړه دلته بنو سعد، نو چا راته وی چې خو 11-12 کیلومیټره تقریبا 8 کیلومیټره په دې غر کې ورته لار تللی. څنګه به ځو؟ یو سړي اردو والا داسې به تاویږي او داسې به تاویږي، داسې به تاویږي. یاره مې داسې کار وکړه چې مونږ سره د پلان کوچ دې ګاډي ته وخېږي. وی زه خو ما دوکان دی، مې مونږ سره څوک ملګری کړ. وی دلته یو پښتون دی اورېږه، هغه خلکو سره ځي، هغه له لږې پیسې ورکړې د سره به لاړ شي. ډېره ښه. هغه غریب هم ملاستو، ګرمي مو 11 خوا بجې وې، د خوب یې راپاڅو راغی. ما ورته وی ته مونږ سره مهرباني وکړو دغه علاقې ته لاړ شو، د بي بي حلیمې رضي الله تعالی عنها هغه کورونه ووینو. وی چې زه خو دغه ځای نه رالم او ستړی م، د اوبو ټینکر چلوم، هلته نه اوس رالم او زه خو نشم تللی. نو ما له لږه خفګان راغی. ما یې لکه ته د پنجابۍ که پښتون یې؟ نو زه خو پښتون یم. د کوم ځای وي؟ د درګۍ ملکان. بیا موږ درته پښتانه ښکارو که پنجابیان درته ښکارو؟ موږ هم پښتانه یو، ته هم پښتون یې او مېلمانه یو، نو ته موږ سره دونه کړاو نه شي کولی. پیسې به درله درکړو، مهرباني وکړو موږ سره لاړ شه چې موږ ته دا ځای وښیې. موږ ګوره مسافر یو. چې زما خبرې واورېدې، یو ملګري د په قافله کې هغه ځان لکړ. هغه ته وي دا پلان کې خو نه دی. هغه ورته ما ته وی دی که نه؟ ما له راغلې مولوي صاحب ما پې غواړم، زه خو ستا کیسټ یې غږوم په دې ګاډي کې.
ستا آواز نه مې وپېژندی او مې جخت دم د سره را سره غریب لاړ هغه علاقې ته ورسېدو نو چتونه خو نشته په هغې باندې خو د ګټو دیوالونه دي کوټې شته چې کومې د حلیمې رضی الله تعالی عنها کوټې وې کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقوسې کړي دي الله ناشنا منظر ناشنا غر په دې ویښ کې لږ به غر ته وخېږي دا کوټې دي یو ځای کې چتونه نشته او کوټې دي د ګټو دیوالونه دي پکې ما ملګرو ته ورکوس مې ورکوس یې پکې وګرځه او ملګرو ته مې یو شی تاسو محسوس نه کړ مې لږ وګورئ محسوس کړئ نو هغه چې هغه مېزدا 11 بجې نور ته وګورئ څونه تیز دي او بیا هلته نور څونه تیز دي مکه او ګردونوا او ګیر چاپېره علاقو کې څونه ګرمي وي او په ګټو چې نور ولګي نو ګټه څونه ګرمه وي او په لاره به مونږ ایسي فورا چې ډرایور به لږ معمولي ایسي روکو مونږ تېز کې ګرمي مو کېږي او تاسو په الله یقین وکړئ په هغه تیږو مونږ ناستو که مونږ د هغه تیږو ګرموالی محسوس کړي جومات کې مې درته وویل او په هغه ځای کې هغه نور ته مونږ ناست یو که مونږ د نور تاو محسوس کړي او یا مونږ ګرمي محسوسه کړي د ملګرو خیال نه مې دې ته اندازه ولګوئ دا هم یو هلته محسوس کړې وه او یو زمونږ دوستانو نو مدینه منوره کې هغې بوتلي یو کویله بیر ناقه ورته وایي حکومت بند کړی دی یو مشهور یو بیر ناقه د هغه نه دی دا د تبوک په روډ باندې دی زه یو ملګري بوتلم وي تر راځه دلته یو کویلې د نبي علیه السلام مبارک ته اوبه څښلي دي چې تاسو وله بوځم مې ډېره ښه یو مشهور مدینې منورې سره یو بیر ناقه ده د هغه نه دی دا بل دی چې بویه کونه او کوی حکومت بند کړی و هلته د کیکر یو بوټی و نرۍ شانتې د کیکر بوټی و داسې پاڼې هم پکې نه وې ته دوړېدلې وې نو هغه ملګري زمونږ ځان سره د کور نه څه ناشته وړی وه او سامان وي دا چای به هلته وڅښو دلته خلک سیل له روزي او چا سره بچي او ښځې وي دلته کې خوراکونه مراکونه خوري یو د سیل ځای دی نو مونږ هلته کېناستو د هغه بوټي د سوري لاندې نرۍ غوندې معمولي سوری او چای مې هم څښله ملګرو ته ما وي مې تاسو صرف چای ته نظر دی مې نور په سوچ تاسو نه کوئ وي څه مسله ده نو ما ورته د تبوک ټوله قصه مه کړه په هغه ځای کې ناست و چې حضور پاک په دې علاقه تبوک ته تللی دی خو ما تاسو سوچو کې دلته څه ګرمي محسوسوئ هغه علاقه چې کوم دی هغه مخصوص علاقه وه په خدای یقین کو که هلته ګرمي موږ محسوسوله معتدل انداز کې هغه نور لګېده او چې د هغې نه به لږ اخوا شو نو د نور ته به څوک ټینګېدی نه شو مې دا برکات ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو څوک یې نه مني مونږ یو ته 1500 کاله او 1400 کاله پس هم ښودلی شو هغه د دین برکات پرېږده د قرآن برکات پرېږده د اسلام برکات د هدایت او د رڼا برکات او زمونږ اخلاق نبوي او دین او په خپل ځای پرېږدو د آثار به وګورو دغه رنګ د بي بي حلیمې رضی الله تعالی عنها علاقه چې ما هغه ملګرو ته ټوله واقع بیانوله چې دلته نبي علیه السلام 2 کاله یو تېر کړل ماشوم یې واپس بوته کور ته مور له نو په مکه کې وبا وه نو بیا راوسته تقریبا 4 کاله کم و بیش دلته حضور پاک ماشوم دلته تېر کړي دي او بیا یو انځر بوټی مخامخه هغې ملګري مونږ ته وایي چې تاسو هغه شق صدر کوم ځای شوی دی درته معلوم دی مې ما ته پته نشته د علاقه کې به نو هغې ته مخامخ تللو نو هغې باندې مې یو ډېر ښایسته د انځر بوټی او هلته کې د حضور پاک شق صدر شوی بهقي هم لیکلي دی ابن عساکر هم لیکلي دي دواړو لیکلي دي چې ګوره پیغمبر علیه السلام د 6 میاشتو شو نو دی به ودرېده د 6 میاشتو ماشوم ودرېدی شي اوس د کال ماشوم ودرېږي وایي چې د 6 میاشتو شو نبي علیه السلام نو دی ودرېده به او چې د 7 میاشتو شو نو دیوال سره او کټ سره به ګرځېده او چې د 8 میاشتو شو نبی علیه السلام نو په منډه به ګرځېده نو لږ تیز به ګرځېده تیز او چې د 8 میاشتو شو نو په منډه به ګرځېده او چې د 9 میاشتو شو نو پیغمبر علیه السلام خبرې زده کړې 9 میاشتو ماشوم خبرې کم ځای کولی شي ګوره ما حواله په کتاب درکړم 9 میاشتو په عمر کې نبی علیه السلام خبرې زده کړې دي او پیغمبر علیه السلام چې ما د پیو نه پرې کړی دی دا مې ناشنا جزیه په بهقي کې ولیدله ډېره ناشنا
د پیو نه چې ما کله پرې کړی دی نو اوس دې زمانې ماشومان چې د پیو نه پرې کوي نو جاړي. په مور درې تکلیفه د بچی د طرف نه، یو د پیدایش، یو د حمل، نه د پیدایش تکلیف او نه د حمل، او دریم د ختام د تی پرې کولو. ځکه ماشوم پیو پسې جاړي، ډوډۍ خو یې شروع کړې او مور ورته پریشان یې، هغې بندۍ. وی پیغمبر علیه السلام مبارک چې ما د پیو نه پرېکه بېحقي لیکلي دي نو، او د ابن عباس په روایت یې لیکلي دي، نو د پیغمبر علیه السلام د پیو د پرېکولو لومبۍ خبره سوه، لومبۍ د خولې مبارکې نه دا الفاظ اوتي دي: الحمدلله حمدا کثیرا، الحمدلله حمدا کثیرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر كبيرا. لومبی د پیغمبر علیہ السلام د خولې مبارکې نه د تی پرې کولو سره دا الفاظ وتي دي: الحمدلله حمدا کثیرا، خدای تعالی ثنا ده ډېره لویه ثنا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله د هر عیب نه. چې نبی علیہ السلام چته الاوړې نه دی ملاست په ماشوموالي کې هم، بعضې ماشوم خو الاوړې شي که نه، چته الاوړې نه دی ملاست. نمبر 1. او د پیغمبر علیہ السلام مبارک چته په بستر متیازې نه دی کړی. ماشوم خو په بستر متیازې کوي، په بستر متیازې کوي، نو خویندو لارونو له مور له خو نه ورځي، خو خویندو ورونو له خو کرکه ورشي، بدبویي خو کوي که نه. چرته نبی علیہ السلام په بستر متیازې نه دی کړی. او عجیبه الفاظ دام دي کې بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی پیغمبر علیہ السلام چته بربر نه باندې دی لیدلی، چې چته انسان دی ماشوم دی ورونې ته اخوا شي یا ټوکله ته اخوا شوه نو فوراً به فرشتې رالی او پټ به کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي، بخاري روایت کې حدیث دی، چا ته تپوس وکړه وی یو ځل صرف مکه مکرمه چې کله بیت الله جوړېده خلکو تیږې راوړې، کاڼې راوړل، امام تیږې راوړې، لا ماشوم دی رکوټې دی عمر یې کم دی، څوک عمر یې 25 کاله دی، څوک کم و بیش دی. وی ما ته زما تره و عباس وی ما ته وایي چې دا لنګ دی اوس پړه او په دې اوږه کېږده د دې تیږې لاندې. عربو خو به د بربنډتوب اړو خیال ساته، هغوی ته خو دا یو اړو څه تمیز د پردې او د ناپردګۍ نو، هغې خو به چې دغه لم او دسماتې لم تلل نو کور کې به یې جامې ویستې او بربنډ به روان، که طواف به هم کو نو بربنډ طوافونه به یې کول. وی ما ته وایي چې دا لنګ دې کوز کا او په دې اوږه کېږده د دې کاڼي لاندې چې دا اوږه دله زخمي نه کي. نو ما هغه لنګ اوس پړده چې د دې تیږې لاندې کېدم، خو چې سینګ مې اوس پړده نو فوراً په ځمکه پرېوتم او سترګې مې بقې شوې. او ما وی ازاري ازاري ازاري، وی دې نه پس چې ته په زندګۍ کې زه چا عریان بربنډ نیم لیدلی، او وی خدای په زندګۍ کې د بوتانو د ټچنګ چې لاس والا خلک وړي یا د بوتانو د عبادت نه ساتلی. خو مکه مکرمه کې خو به دا سندرې مندرې به هم وي، نو دا دی چې مجلس کتلی دی که نه دی کتلی؟ ماشوموالي کې خلک دي که نه؟ وی یو ځل په مکه کې واده هغې له ډمان او ډمې راغلې وې پکې ګډېدې. وی ما ته ملګري وی تماشې له ځو، وی مې چې زه به هم لاړ شم. وی چې مونږ سینګ تماشې له لاړو، وی له هغه مجلس نو شروع شوی، خلک کېناستل په ځمکه باندې، وی زه هم کېناستم، وی چې کېناستم ما له خوب راغی. مجلس شروع شو د واده په هغه ډمتوب هر څه چې پکې وشو، وی زه ودیم. مجلس ختم هم شو، چې ختم شو نو وی ملګري تلل، نو ما دې داسې وړقولم، وی ما ته وی چې ته خو دې پاسه چې ځو که نه؟ وی ما ورته وی چې هغه شی به کله شروع کېږي؟ وی چې خو ختم هم شو. وی نه مې څه ولیدل او نه مې څه واورېدل. وی خدای ساتلی یم، ګوره الله ساتي. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په ماشوموالي کې بربنډ نه دی لیدلی شوی، ورنۍ یا څادر به ترې اخوا شو نو فوراً به پټ شو. وروستو بیا دا وایي وروستو هغه وخت کې خو لا ورته پته نه وه، وروستو وایي چې فرشتو به پټو او چې زانګو کې به مې واچو، زانګو کې به مې واچو. نو زانګو چې به ما جوټه ورکړه او د کور په کار کې به مصروف شم، یا په وړو هغه ګلو کې یا کټوې پخولو کې، جوټه خو غلي کېږي که نه؟ نو وی د پیغمبر علیه السلام زانګو چته ودرېدلی نه ده، وایي وروسته وایي هغه وخت ورته پته نه لګېده، وی دا زما دې بچي له به فرشتو جوټې ورکول.
یو ځل وی ما سره تلو په طایف کې په بنو سعد دغه علاقه کې میله لګېدلې وه، میلې له لاړو، یو جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي، وی موږ ورته خوا کې ودرېدو، زما خاوندم دی، وی هغه جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي او ناګانې په نبي علیه السلام نظر شو، وی جادوی پرېښود او پیغمبر علیه السلام ته نیغې ګوري، راغې ورته ګوري او وی چغې کوي دا ماشوم ملکی، دا ماشوم ملکی دی، بس تاسو د پلار نیکو د دین د ختموي دا ماشوم. وی ما هغه زر نبي علیه السلام غېږ کې ونیوه او اوچت مې کړه، مې چې زما ماشوم له خو یې څوک ګوتې راوړي، ته څه ګاډې وړې وې؟ وی رو مې تخته او یو ځل نور ورونو سره ماشومانو سره تللی و، پیغمبر علیه السلام ګډې چیلې سرولې، نو چې نور ورونه په منډه منډه رالل، وی چې زمونږ قریشي رور چې دی هغه چا مړ کړ؟ ویمې چې چا مړ کړ؟ وی څه کسان رالل او وینې وه او چړې یې ورپسې راوویستې او خېټه یې ولوسېدله. خدای پاکه پریشانه شو، ورمنډه مې کړې، هغه ځای ما لیدلی دی، ډېر عجیبه ده، د لیدو د نه لیدو خبره ده، بس ډېر عجیبه ده، برکت ځای دی. خو چې سړي ته تاریخ یاد او په تاریخ نظر یې هغه وخت سره نو سړي له ډېر خوند ورکوي. وی چې ورمنډه مې کړې، وی چې هغه ځای له ورسېدم کوم ځای کې؟ وی دلته یې رانه ونیوه، وی پیغمبر علیه السلام یک تنها دقسې ولاړ دی، شین ګو شین، مخ یې تک شین او د یارې آثار دي. ما زر روچت کو سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته، چې لږ په قلا شو مې بچې څه چلو شو؟ وی ما ته وی چې مور ته وی امي مورې یو دوه کسان رالل، وی یو ورته وی چې دا لږ دی، وی بل ورته چې دا لږ دی، وی هغه بل ورته وی چې دا به د امت ته د خلکو سردار جوړېږي. ښه وی بل ما ته وی چې مه یېرېږه، او وی دې ونیوم او وی چاړه چا قینچي راوړله او زما د مرۍ د دې تورتړو د دې غوټې نه لاندې دا سینې رالته د خېټې پورې شلوله، خو زه په درد نیم پوه شوی. او وی چې دا سامان ټول نبی علیه السلام فرمایي دا ټول سامان یې د جنت نه راوړی او بیا د ما زړه راوویسته او اوبې د زمزم راوړې وې، په هغې زما زړه ووینځه صفی کړ، او چې څنګه زړه زما صفا کړ نو بیا د زړه سره خوا کې یو غوټه وه، هغې ته یې خوا غورځوله. بخاري شریف کې په زموږ احادیثو کتابونو کې دي. هغه بل ملګری بلې ملګري ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې ځای دی، شیطان د انسان زړه ته دقه ځای کې کښېني، دا د هغې جاله ده. دا روحاني څیزونه دي، جسماني نه دي. ښه روحاني څیزونه په سترګو مونږ ته نه ښکاري، فرښتو ته ښکاري. وایي هغې ته وغورځوله، زما زړه یې ووینځه او بیا د سرو زرو یو کاسه وه ورسره، هغه د علم او د ایمان نه ډکه وه. اوس علم او ایمان دلته مونږ ته په نظر نه راځي، دا به مونږ ته په قیامت کې بیا په نظر راځي. د دنیا د دې اعراض لکه علم شو، دین شو، شریعت شو، د دې خپل شکلونه دي، مونږ ته نه ښکاري. قیامت کې به دا مونږ ته په سترګو ښکاري، دا به الله په تله کې کوي، تله کې به خدای پاک تلي. قبل وی هغه علم او هغه حکمت هغه راواغېسته او زما په هغه رګونو کې ورواړو، رګونه مې پرې ډک شو تر مرۍ پورې، او بیا زما په زړه د پاسه مهر ولګو، زړه یې راله واپس په خپل ځای کېښودو او زما سینې یو ځای کړ، لاس یې پراخ کړ، ټیک شوه. بس بیبي حلیمه ویرېده په دې څیزونو، هسې مو ته پته وه کاهنانو نجومیانو اطلاعات خواره کړي چې یاره دا ماشوم رانه چې تا ګډوډ نه کړي. دا د پیغمبر هم د سینې د زړه مبارک اپریشن، دا ګورې روحاني اپریشن دی، ښه جسماني نه لکه زمونږ ډاکټران صاحبان چې دا کوم د وایلونو اپریشن کوي، دا روحاني اپریشن دی. دا څلور کرته علما وی شوي دي. یو ځل دې وخت کې شوي دي، یو وخت کې چې د حضور پاک عمر 10 کاله، یو وخت چې کوم وخت کې نبی علیہ السلام ته نبوت ملاوېده په غار حرا کې شوي دي، او بل وخت چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسمانونو د بیت المقدس په سفر باندې او بره عرش بالا ته او د جنتونو سیر ته او د ملکوتو د سماواتو په سفر باندې الله بوته، نو یو ځل هغه وخت کې شوي هغې باندې خو بیا نبي سم پوهېده او دې وخت کې لا ماشوم
دا د بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها سره دا وخت تیر کړی. بیبي حلیمه د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور ډېره مینه به ورسره کوله. دا بیا وروسته مسلمانه شوه، راله مدینه منورې ته، او په مدینه منوره کې قبر هم شته، په جنت البقیع مقبره کې. یو صحابي وایي یو بوډۍ ښځه راله، وایي چې بوډۍ ښځه راله نو پیغمبر علیه السلام ورته زر ورپاڅېدو، وایي خپل څادر یې ورته په ځمکه خور کړو. ښځه نیغه راله په هغه څادر کېناسته او نبي علیه السلام به ورته وی مورې مورې لفظ به یې ورته وی، خبرې ورسره ډېر د مینې کولې او مورې مورې به یې ورته وی. وی ما چا نه تپوس وکړه چې دا ښځه څوک ته چې حضور پاک ورته خپل څادر د ځان نه کوز کړو، په ځمکه یې ورته واچوه، پې کېناسته او مورې مورې ورته وی. وی دا بیبي حلیمه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړي. څومره مبارکه ښځه، دومره برکت دی ښځه. وی چې مې راوستو زمونږ په بنو سعد کې قحط و خدای قحط ختم که بارانونه وشو. دې ضمناً به ته دې متعلق یو بله خبره مو کوم چې کله حنین او طاف علاقې فتح شوې، هم د دې بنو سعد خلکو دا ټول مکه چې فتح شوه نو نبي علیه السلام باندې هغې خلکو د حملې اراده کوله، نو نبي علیه السلام ته چې ووایي چې هغې راځي ورپسې لاړ. علاقې فتح شو، نو هغې کې بلا غلامان او وینځې ګرفتاره شوې. هم دقه د پیغمبر علیه السلام د رضاعي کلي خلک پکې ګرفتار شو، نو هغه ټولې وینځې او غلامان یو ځای کې بند کړل. نو نبي علیه السلام ته چا وی چې دې کې یو جینۍ ده، هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. نو نبي علیه السلام وی چې دا زما خور دلته څه کوي، تاسو دا جینۍ راولئ. چې جینۍ څنګه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کړه، وی ته زما خور وی یو، وی ستا څه نوم دی؟ وی زما شیما نوم دی. وی زما څنګه خور یې؟ وی زه د بیبي حلیمې لور یم او ستا امزول یم. وی د دې تصدیق بسي. وی ما ته یو ځای لوبې کولې یو وخت کې، نو تا په ما چک لګولی دی، نو هغه د چک داغ اوس هم زما په دې مټ پروت دی. حضور پاک د سترګو نه اوښکې لاړې، زړې خبرې ورته رایادې شوې. نو بیا نبي علیه السلام مبارک وفرمایل وی دا زما خور ده، مناسب نه ده چې دا دې زمونږ وینځه شي، که ستاسو خوښ دا به ازاده کړو. د هغې دونه برکت و چې د هغې د قوم څومره هلکان جینکۍ او څومره غلامان وینځې وې، ټول صحابه کرامو ازادې کړې. بلکې وروسته هغه ټول خلک ازاد شو. بیا خلک خدای مسلمانان کړل، ټول خدای پاک بیا هغه مسلمانان کړل، ټول بیا ازاد شو. زمانو خبره مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ده، لږ تاریخ هم پکې درته ذکر کړ او د هغه د عظمت بیان مې هم درته و. څومره عظیم الشان شخصیت، قرآن کې الله چې نوم اخلي څومره په عزت اخلي، او د دې نه لویه خبره به بله کم ځای وي. دې نه لویه خبره د پیغمبر مبارک د عزت چې قرآن شریف کې الله فرمایي یو پیغمبر متعلق دا نه دي راغلي، حالانکه انبیا ټول ګورې زمونږ د ستوري دي د هدایت، رڼاګانې دي. هر پیغمبر د لوی شان خاوند دی، لیکن داسې د چا متعلق نه دي راغلي کم چې د حضور پاک یا ایها الذین آمنوا ان الله وملائکته یصلون علی النبی. خدای پاک په رحمتونه لیږي او فرشتې په رحمتونه وایي، د رحمت سوالګانه کوي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو هم په رحمتونو درود شریف وایئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله وصحبه اجمعین. نو دا چته نه دی راغلی، چته دا نه دی راغلی چې د بل چا دپاره چې ذم کوي. الله خپله پې رحمت وایي، خپله د الله رحمت ویل څه دي؟ الله خپل رحمت لیږل دي، خپل برکتونه لیږل دي. څومره لوی شان دی د نبي علیه السلام. او چې کله حضرت آدم علیه السلام خدای پاک پیدا کو، بی بی حوا ورسره پیدا کړه، نو د انسان په زړه کې هغه فطري خواهشي، نو چې حضرت آدم علیه السلام حضرت حوا ته لاس ورنږدې کو، نو الله ورته صبر وکړه، نکاح دله تړه، بې نکاح به ته لاس نه وروړې. دا مفسرینو لیکلي دي. الله نکاح وتړله، نو چې نکاح تړې مهر به ورکړې. الله مهر څه ته یا مهر نه خو نو خبر وی په نبي آخر الزمان درود شریف ووایه، دا دې مهر شو.
او چې کله حضرت آدم علیه السلام دنیا ته بیا راغی نو هغه چې به سوال کو د الله نه نو د پیغمبر علیه السلام په توسل به سوال کو یا الله هغه نوم چې تا ځان سره په عرش لیکلی دی اوس هم چې څوک بنګله جوړه کي نو دا بعضې خلک په شعرونه لیکي څوک پې د الله نومونه لیکي څوک پې د نبي علیه السلام نومونه لیکي داسې خشتۍ کې ډولې کې مدینه منورې نوې آبادي کې د الله نومونه یا د بیت الله په غلاف باندې تسبیحات او ډېر څیزونه لیکلی شوي نو د الله عرش او جنت ټول د دې نه ډک دی جنت کې ټول دیوالونه او چت او ځای په ځای د خدای صفتونه او نومونه لیکلي شوي دي او دا لنګې د الله په عرش نو حضرت آدم علیه السلام چې الله نه سوال کوي څه وایي الله په عرش چې تا د خپل نوم سره کوم نوم لیکلی دی د هغه په برکت ماله الله زما د غلطي معاف کړي عرش باندې څه لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېره لویه خبره د حضور پاک دپاره اولا معصوم دی بالکل معصوم بخاری شریف کې پرون زمونږ په سبق کې تیر شو لا معصوم دی مکه کې قات و باران نه کېده چې قات و باران نه کېده نو ابو طالب نبی علیہ السلام بوته بیت الله خواله ابو طالب او یا الله زما دار وارد د یو لوی شان دی خدایا د ده په مخ د نه سوال کو چې په مونږ باران وکړه وابیض یستسقى الغمام بوجهه وابیض سپین مخواله سپین خلق خکلی شي ته وایي ښکلې مخ والا دی یستسقى الغمام بوجهه د ده په مخ د اوریځ نه د باران سوال کیږي د الله نه کیږي سوال به د الله نه کوي د ده په مخ باندې سمال الیتاما عصمة للارامل د یتیمانانو د سر سوری دی مأوا ده عصمة للارامل د کونډو ښځو خدمتګار دی لا معصوم دی ابو طالب وی زما د دې بچي یو شان شته د هغه په توسل به د الله نه د باران سوال کو خدای به باران کو دا څومره لوی عظمت لیکن زما ورونو زمونږ د دې ټولو خلکو ایمان دا د الله په فضل او برکت او د پیغمبر علیه السلام مبارک په برکت دی ګورې نبی علیه السلام ډېر لوی محنت کړی ډېر لوی محنت یې وکړو او خدای په موږ له ایمان را نصیب کړو که زموږ اعمال دي که زموږ عقاید دي که زموږ اخلاق دي ټول موږ خدای لیدلی نه دی موږ ته خدا پیغمبر علیه السلام د الله نه راوړي دي دا ټول دین زموږ د اسلام د هغه د برکت نه شو د خدای فضل او توفیق به شامل حال ګڼو د هغه د برکت نه دی زموږ ایمان زموږ دا دین زموږ شریعت لیکن نن زموږ پیغمبر علیه السلام باندې نخرې کېدي امت مسلمه خاموش دا هغه خاکې جوړي نن ټول کافر انخطی دي ستا د دین خلاف سازشونه کوي په مختلفو طریقو نبی علیہ السلام دې ظالمانو پرې نه ښود